أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خبر شروع په باره د اخلاقو کې رسول الله فرمای چې دین د اسلام درې سو شپته خو لري شکل سه ایسه بچا کې موجوده شي د انسانان بل جنت لبوزي ترغیبا ته ډیر بین شي و نن ډیر مزیدار خوې الفرار الى الله رب العالمین لتیخ تکول یو څو چې څو بګره مسیره واخلي او د دې سړي بچا باندې اعتماد او دا خبره چې د بر مقابله طاقت ولري او مال به امن راکې ایسه دا خلازان رسول نو رب العالمین له انسان څنګه روانيږي د الله رسول دې باره کوم خبره کړې ده اهل علم سویلي او په هر حالت کې کې انسان باندې مړ راشي ژوند راشي او دا رب العالمین په طرف باندې روان شي نو پیدا به سي ډېری پیدا به بیان کړي شي به د ټولو کې اساسي پیدا ده چې د حضرت رب العالمین سره شي مختکول لکه څنګه چې دا بچي د مور او بلر سره مختري د شي انسان ولا جنت لبوشي دې باندې زموږ صحابه پویدل او رسول الله پویدو تابعین موږ تاسو به نه پویګو الا ماشاء الله مگر ډېر کم انسانان به شغه به خبره باندې پوي شي چې د زړه د الله سره رابطه کې کله چې دا ذکر نه غفلت کې واقع شي نو ایسه به درد راشي زرد موږ په دنیا باندې درد من کیګو د یو دوست په فراق باندې درمن کیګو د یو زنانه په فراق باندې درمن کیګو خو لیکن رب العالمین په فراق باندې به زموږ زړه شر درد نه راشي دا ډیران عادت دی او خراب عادت دی د شي خوینه کچرته به موږ کې موجود شي دا خبره غوړیا ساتي ان شاء الله به موږ د جنت نه محروم کی لری به موږ اهل الملکلی دي وې د لاس حالاتو کې چې د انسان زړه د الله په طرف باندې روان نشي وې د شي انسان له بکار دا چې د زړه بدل کی او بل رضان له پیدا کی ډېر مزیدار لاس حالات واجبہ راځي چې اوس بل ځان بده باندې وګورو چې مونږه د لاس حالاتو کې دا غذا په طرف باندې توجه شته او کې نشته شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې کله انسان ودکیږي او دا خبره یاد ساتي چې په دنیا کې د چا سره تعلق دی یو سړی هغه د مال سره تعلق لري یو سړی هغه د یو دوست سره تعلق لري یو سړی د گاډو سره تعلق لري یو د دکانداري سره یو سړی د منصب د اصول سره یو د بل سره دا شکل د شپې سملی نو دا ټوله مسله ختم شي د دماغ په نقشه باندې اق نقشه راشي د چا سره چا تعلقي او دا تجربه هم د حقیقت هم دی ابن قیم شه فرمایي وې چې کله موږ دکېګو او په دې وخت کې د الله په طرف باندې زموږ توجه وراله په دې طریقه باندې چې محمد رسول الله نه بګي سلوي قسمه اذکار نقل لی ابن قیم زاد المعاد کې لري دغه اذکار کچرته مونږ ویلې نو یاد ساتي مونږ به د جنت په طرف باندې روانيږو زمونږ به مینه به د الله سره یقیني به نه د جنې چې مونږ تلویزیون سره ودیش د اوخه دغه خبرو سره پلانې به یو کدا بل به کم یو د مخ کې لار شو کم یو د روس لار شي دې سړي ډېر غټ وکړو هغه سړي وکړه څوک او څو نکو څلور غنټې د ټول دماغ په دې کې بندول نو چې د شپې د دماغ په دې باندې بند کړي شي نو یاد ساته خازن او عجيبه خبره لیکلې ده قران کې رب العالمین مسله کړي دا ډېر خطرناک خبره ده الله رب العزت فرمایي د خلکو زید یاد وېستم نو ما دوی یاد وېستل فنسيهم انفسهم یو دوست بل دوست یاد او باسي معنی نه تذکرہ کوي نه ورته فال راځي نو سره التفات دا بل دوست به څه پروا ولري ځکه چې تد شي زمم د ششم من ان شاء الله یاد او باسو معنی نه به یاد او نه به قران راخلو نه به د سنت د نبی راخلو نه به دین راخلو الله موږ څنګه یاد او باسي دا خو سوال دی خازن لیکلی رب العالمین شکر او بنده یاد او باسي معنی د دنیا په دې کارونه کې د شي وردن نه کې چې به دین لره اوسګار نه کې منځ او د سود الله تلاوت او بندګي او عبادت لا دا سړی د بسام باندې پوښي چې الله نور په دشمنی کې نیولې زلانو ډېر لري کړم دیمه ابن قیم سے فرمایي چې کله انسان د خبره اوچت شي او په دې وخت کې متصل د دماغ د الله په طرف روان شي وجدادا چې چا د چا سره مینه محبت او د شپې په باندې خبره اتواري او عارش شو او به شکل سبا ور باندې راځي او دا اوچت شي نو د ټول انسانانو او د ټول شیانو مخ کې د دماغ باندې اق نقشه راځي چې چا سره د زړه رابطه را زړه تعلق لري لکه زموږ د محمد رسول الله د ملګرو تعلق شه د رسول الله سره سبا نه بل سبا سیرت درس کې راځي چې زمونږ د نبی د ملګرو سره کم تعلق د عمر سره کم تعلق د عثمان سره کم تعلق د عائشه رضی الله عنها کم تعلق
د دې ابو عبیده ابن جرح کوم تعلق او د طلحه کوم تعلق او د زبیر شپ کوم تعلق او د صفیه چې د ترور دغه کوم تعلق او د فاطمه الزهرا کوم تعلق او ځکه هغه رسول الله محبوب ګڼل دي بلال شپ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینوا ابو بکر شپ ورته وی چې بلال اذان وکوي زمره په الله باندې قسم چې زمونږ تر قیامت اذان ونکم رسول الله دنیا کې نه او زه اذان کوم کني اذان کول کې چې خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه سیرت کې ان شاء الله دام راشي شکل رسول الله وفات شو ابو بکر شپ له بجړا شو ویل د مدینې نه زنور زم دلته پاتې کېګم نه وجه دار شکل به د کوڅو باندې زګر زم او اقر رسول الله را یادوم او زورېګم شام له اسم مهاجر شو عمر شه به ډېر مده بعد لاړو ډېر زاري ورته وکړي چې بلال اساس مون خلک د مدینې نه راشد خو ستا کلی د سره محبوب کلی د نه راتلو وځي شکل التزم رسول الله زما مخې لړا شي به برداشت نشم کولی زبا اندلته منو عیسی به شام کې وفاتم شو دغه تعلق کچرته موږ د خوبره اوچت شو متصل او یود الله سره موږ تعلق شي الحمدلله الذي طول صفاتنا د کمال اقا الله الذي چې موږ ژوند کړو رسیدنه چې موږ مړ کړیو موږ وګوره د جنت والا به جوړیږو تاسو د شه مختکول وکړه دي درد د سلف صالحین مبارک دا راځي چې سبب کړه اور باندې راوخته د شپې به تهجد نه وکړي نو عیسی به جړل ټول ورځ به جړل چا به بوختنه وکړه چې آشنا دا والی وې کې دې شي ورون کوم ورځ باندې موږ کوم وخت کې ګناه شوی الله د ځانه جدا کړو خو موږ په دې باندې پوه نه دي عادت نه لري مختنه دي دا ځل موږ ران شوی دي درد غیر درد ټول موږ یو رقم تخکاری د الله ذکر او نه ذکر دا ټول موږ یو رقم خاري دا کوم ذکر چې موږ رب العالمین کوه تقلیدی کوو منه دل ترزو منځ کوو د عادت غنه وبرته وځو نه شرط دې منځ کې څنګه انقلاب راغی نه په موږ کې شرط انقلاب راوسو د شي حالت چې په موږ باندې راتوري شو ګورم بر جنت نه الله به شړي عامله ناصبه قران کې الله فرمایي دا خلق به عملو کې زم بستړي کې به هم د جهنم منځ ورشي څلورم انسان شکل په منځ باندې شروع شي د علي شه برکه راځي وکړه بچ اذان او شاو د سبا مخامخ شوندارنګ به تک جوړ شو چاته بختنه وکړه علي دا ولي وته په یوه کنه شوز بل چا مخره موږ درېګو اشه دنیا یو جنرال کې غوندي یو رئیس کې غوندي یو والی کې غوندي یو بل وزیر غوندي دا غم مخله چې کله مونږ درېګو نو څومره حالت مونږ باندې راتوري کېږي دا مڅخه خیال لې چې د دې لوی الله مخله انسان ودرېږي حسن بصری فرمایي ابن قیم سے فرمایي چې د دوه ځایونو کې سره د الله مخله ودرېږي یو منس او بل میدان د حشر تقبل حل ګوره جسمه بچو صورت حالي دغه زور اور بادشاہ بس مستر حسابي کوي د زری سری اند حسابي ده زما به کامیابی او زما بنا کمی به بچو صورت حالي عبد الله بن رواحه زکه جوړل چا دې بختنه وکړه دا ولې وکم د جهنم نور داخل شو الله به تیرا بار نه کینو به ورچا زور د الله سره سي څلورم د مصیبت په وخت کې قانون درجه چې سره ډېر تعلق هم نه او په دمنه مصیبت راشي سي ارمان کوي چې کاش وس پلان وي طلحه ابن عبید الله دا د محمد رسول الله خصوصي ګارد احد کې تقریبا 15 زخمی شو رسول الله دا ویل جنت واجب دی او کله به دا خبره کوله چې کله وسړي وګړي چې دسمه کې بسر باندې یو جنتی سړي وګوري طلحه دې ګوري طلحه الخير طلحه الفياس دومره مالدار صحابي تقریبا چې 10 لک درهم او 2 لک دینار ته پاتې و اته در حدیث نقل لي شپږ در هجری کې وفات شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر باندې یو مرمۍ غش راغ په ولګېدو او دا هغه انسانانو نه دي چې اولنې اسلام راوړي د عمر رضی الله عنه په شپږ کسیزه شورا کې داخلو د ابوبکر په واسطه باندې د ایمان راوړو ابو محمد اسمه کونیه وا ودا شکل به ګوته باندې ولګینو نو ویل حس موږ تاسو وختانه تعبیر کوو ویش یو سړی خوشي ویش خوښ دي چې به وای رسول الله ورته تربیت وکړي څومره بهترین نبی دی چې زغری بالکل بده دا خودي ما شعر بده خلک او دی وګبن عبد الله بن قمی اواله دی او دا ول گزار سره رسول الله ګره پریوته هم دی پرې مخ باندې ویني را روان دی به تندې باندې گزار خړلې د شینه کې جزه په خپل غمونو کې اخته امسه د ملګری تربیت په دی وخت کې کوي طلحه ویلې وکتا چرته بسم الله ویلې رفعت کل ملائکه تب ملائکه اوچت کړي وي تمر بهترین نبی مشفقه انسان چې کله زخمی شي وغه د شیطان کور د وران شداد شي غټی کې لګا تعمیر او چې کله د ذکر د رب العالمین وکړي بسم الله ویلې د شي خواري کې لګا زره مصیبت چې کله موږ باندې راشه موږ ګورو چې الله او رب باندې موږ د ځل روانيږي کنه کروانې دو یا ساته الله موږ له جنت راکړي کنه روانې دو په الله می ترازونه شروع کړی چې الله د موږ دریو ام د زید لري ماماله د مصیبتونو ټکرونه مخامخ موږ ور به د جنت نه لاس منځليو دا چې غلطي دعوی دي به موږ جنتین
پنځم شکل انسان یوازې شي د وېس قرنی داغه خو یو ملګری راغی ته پوښتنه وکړه ولې رالی وی ولای واځو مې زړه راکړ شو مېزه د سره بل وخت تیر کوم وې جړل وې زماره په الله باندې قسم چې مخکې ما بچا باندې ګمان نکوم چې واځي بداقت شي اولنې کستۍ مونږ چې مخلوق سره یو ځای اسم قیدیګو د دې وجنه سلفونه بچا چا پوښتنه وکړه چې ساسو به د ژوند کې سخت خاطره کمه ودا هغه به دا ویلې چې سبا مناسب اذان کوي وې دا ولي وې د شپې زمونږ د رب العالمین سره مناجات ملاقات زارینی پریدونه یو جړاګانی چې کله درېمګړی راشي به خو اسی جړا نه کیږي سبب چې کله مولا اذان کوي د ملګری راشي نو ایسه څنګه حالت بنشي دا تیر ورځ یو ملګری کې څه کوله دی عالم بارک زموږ له استادانو کې د رب العالمین دغه په ژوند کې برکت واچوي وکله چې دغه مدرسه رخصت شو جلسې لمنګه وغوښتو واحد غړی کې نو چشمه هغه شوې دا چشمه چې کله د چشمه پاکولې وې د سترګو ځلانې طرفونه چې تک سره و وی اسه ماره سوچ راغی چې زمونږ د شیخ دا خو چا سره جنگ هم نه کړی دا څنګه راسترګې چې تک سری دي وی ملګری نه مې ته پوښتنه وکړه دا څه صورت حال دی وی قسم په الله چې بګی ټول شپه رب العالمین له جړل لکه وړي کې ماشوم دا ټول شپه په جړا باندې الله له تیر کړه وی موږ له مخکې ویلې چې ګوره اے ملګرو چې کله طالبان په مدرسه کې موږ د الله سره به د جړا نشو کولای اوس موږ د ملګری رخصت دی راځي د جړا ټیم هم تقره چې وصلی الله له جړو زونه د شي برابر دي خلکو په دې کیفیت باندې د الله دوستان دي انسان چې کله د خلکو سره یو ځای قیدیږي او چې کله ځان لشي بس دا به خوشالي کی ځان لره غلی او د قشن ځان له باغې دنیا له بيزو دا زونه د خلکو پورې تړل بکانه دي کدا پلانې شه براشي نو زه خوشاله مو کرانې شه زه خوشاله نه کراغه یو کرته کور آباد او کرانه غلش کرته کور آباد خپل الله سره مینه وکړه چې دا د یقیني مینه ده او حقیقت کې مینه ده او بل چې کله انسان د قران تلاوت کې په دې وخت کې د حضرت الله په طرف باندې ورغه د ځل ځان نه ساتو کدا ورنه غوړ ځان له بدل کا ته ګوره چې موږ د قران د الله سره خبرې کوو اکرامه سره قران را واخصو او د شینې پورې به یو ځای کې کول به کې به ویل چې هاذا کلام مربي دا زما د رب خبرې دی او سخت زیات به وشه تاسو ګوره چې موږ د قران سره څنګه مینا کوو چې موږ سره مینا شته او کې نشته او کله چې انسان قبرستان کې یو عالم خطبه وی لکه اوسد څخه بدا ویلې وې د درې حالاتو کې غزمړ شنو ډارې کو جنت لازم یو د قران د تلاوت په وخت کې او بل چې کله زب جنازه کې او بل چې محمد رسول الله تقریر لنا شو الفرار الى الله الله لا تخته کول یو چا بشر اخیشو دا شیطان زموږ دشمن دی ابلیس زموږ دشمن دی دا کفار زموږ دشمنان دي دا اخو دغه خلک چې زموږ د دین او د عمر را خرابې دا زموږ دشمنان دي راځي چې رب العالمین په طرف باندې منډه والو دا شو خوې په ځان کې پیدا کو به موږ جنتینو سراقه بن مالک بارک راځي محمد رسول الله شکل ولید ابو بکر صاحب چې د مدینه په طرف باندې مهاجر و نو وی ویلې دا اقا انسان دي چې د قریش نه تکفیری ځکه فرار دا منه دی او چانه تکته او د ځل ځان رسول چې الله تعالی امن ورشي د الله رب عزت په طرف باندې بسان رسي اصطلاح کې به دا ویل چې سلام دې باندې سرلګ ځم په ول پکار دي اهل علم فرمای امام الطبری دا خبره کړې ده وې د دې دا مطلب دی چې اے خلکو د الله د عذاب نه د الله رحمت لزان ورسوي په ایمان راوړلو باندې څه مطلب د رسول الله سره مینه وکي د الله نه بکنه وغواړي ایمان ځان کې پیدا کړي د الله د انعاماتو شکر وکي امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکي تضرع وکي عاجزي او د محمد رسول الله د سنت مطابق عمل وکي ګناهونه پرې دی عبد الله بن عباس هم دا معنا کوله و د فرار الى الله دا معنا چې اے خلکو ګناهونه پرې دی توبه وباسي الله رب العزت لرجو وکي عمل د شریعت برابر وکي د ابلیس طاعت پرې دی د مهربان الله طاعت شروع کړي من په ارچ کې د ابلیس په روان خلک به وای خلک بخاندي پلار به دا خبره کوي پلانې شه بداوي او قومندان شه بداوي او امیر شه بداوي مولوی شه بداوي او شیخ شه بداوي دا ټول خبره پرې دی بلکې د محمد رسول الله صلی الله علیه روان شي دي ته ویل شي فرار الى الله جهل پرې دی علم شروع کړي کوم شي چې مخکې مو غلط کړی دی هغه ټول پرې دی حالات ځان کې پیدا کړي چې کله انسان بده کې سوچ وکړي دی ویل شي فرار الى الله د الله په طرف باندې تیخته الله لمنډه برے ابن عاصم فرمایي رسول الله علیه ویلي اذا اخذت چکل تسملی مسجع کدا منه چکل سملینو او دس بو کی دش او دس بو کی لکه منزله مونږ چکل سملی سو د سورمات سره په لبني سوي دا بچینه مو د ورشه کچېر ته شه بولی وغیرہ کوي ګورغه نظام پاره کې چې به بستر کې مسله جوړه نشي نه د دینه پاره خو به ورته چې بچي او دس وکا مختصر منهاج القاصدین کې دا خبره لیکلې ده
یو عالم فرمایي وې زه د 3 کلو په عمر باندې ومه چې د هغه وخت ما تهجد شروع کړی دی او تقریبا اوې کول راورسېدم وښ پم ما پرې خودلې نه دي د 3 کلو په عمر خو ما تربيت کو وې د شوایا الله معي الله زما سره دی الله ناظر الیا الله ما لګوري الله شاهد علی الله په ما باندې گواه دی ودا می چې 3 کرتی ویلې بل ورځ مالوي چې ولس کرتی وای وې ډیر مو د ورسې مالوي ویلې چې اسما خوریا چې یو سړی سره الله وي یو سړی باندې الله حاضر او ناظر وي یو سړی رب العالمین ګوري اېدا چې سړی بدل الله نه دا به ګناه وکي نه فرمانی به وکي مې شنه وي ګوره چې بچي ګوره ګناه ونه کی د بچیانو تربیت څه پکار دی ابن کثیر په البدایه والنهایه کې لیکلي دي د رسول الله ملګرو بچ کله د بچیانو تربیت کو هغه په پروژې پینولې سخته ګرمۍ کې چې ډوډۍ به طلب کړه د مالوچ نه به ډوډۍ ورته جوړ کړه واغې به ور کړه او به باغې باندې دوکه کول ته ګوره یو مالوچ او ډوډۍ فرچو سړی نشي کولای یو ماشوم نشي کولای دا څه صورت حال به دا څومره کشري دغه مقصد دا و چې د الله سره دا رابطه کې راشي سفیر زلنه چې د محمد رسول الله ترور دا زبیر شه به د ترور بچی دی زبیر به کله په تیارو کې پرې خودو رڼا به ورته ختم کړي چې کلک شي کله به بشړه حالت کې پرې خودو او زبیر سے فرمایي چې زما پلان به کله بوتله میدان د جنگ لار دا به میدان د جنگ کې خطه شو زبې بده شو اړخ باندې کېنول او ما چې زما دانې زب زی او د قشن دغه شي وشتل او د تورزنی و دا یاد کی مونږ وې چې نه دا سړی سوځي مونږ دې نه کوي خیر دی او پرې چې دا نا وخت اته بجې به راځي چې مکتب لچې جی یا مدرسې له بل او د باندې روشه مونږ ولې ونه دا خو زما ډېر نظم بچی دی او دا پلان دې د دوی کنځلي مرتاغه وکي او باج ظالمان لږ شي غلط ذهن سازي ورته وکي چې مشر راشه ودل خو کنځلو کاغه استاکز او استا مور یې د قسمه یقیني بچی دی دسی بچینو مونږ چرته خیر پیدا کو به چې سپینګیره شنو دی غاړه کې ته پړې اجو به درکای د عمر رضی الله واقع ان شاء الله دغه بشرت کې به ذکر کو چې چا خپل بچینو شکایت وکړي هغه ورته کار سره کړی ته د تربیت نه کړی ځکه دې مسلې سره مخامخ شوي به بری کی طرف باندې بسملې بر ابن عاصف فرمای مالي ویلي ثم قل به دې هوا اللهم اني اسلمت وجهي اليك الله دا مخ تعالی تشم او دا کار مته اوس پارلو والجأت ظهري اليك او د دې دا معنی چې په تابانه مې توکل وکي رغبه ورحمه اليك الله ستاسو مینه دوستانه یریګم لم ملجا ولا منجا منك الا اليك زیاده تیکته او زیاده کامیابی نشم ګرم داتې امنت بكتابك الذي انزلت مې ایمان راوړې ستا کتاب چې تا نازل کړی دی وبنبيك الذي ارسلته فاغنى بالسبان ترى لګلې ودا اخري خبره وګرځوا رسول الله دلته ویلې کې بدیش په باندې چرته تم مړ شوي ته ګوره په فطرت باندې مړ شو معنی ته دې دنیا مسلمان لاړې څومره کې اسد عاده وړه دعا د شپې وایو د سملا وما د نبی په ځای باندې رسول ویلې وما له ویلې چې د شوی امنت بنبيك الذي ارسلت دلیل په دې باندې چې په الفاظ شریعه کې به انسان کمې ځته نه کوي چې کم الفاظ محمد رسول الله ویلي دي صحابه ویلي دي والله ویلي دي امق شامه به استعمالو دغه ورزان به دماغ نه جنګو چې زمونږ نبی خو نبی هم دی او رسول هم دی کنه نبی په ځای باندې رسول ویل شو نو جرم دی وکي اعتدار وکړه عطا ابن ابي رباح فرمای ویورز عائشه به خاله ورالم در محمد رسول الله بیبیره او سبانه بل سبا ان شاء الله دې اجمالی امتیازات هم ذکر کو چې دا کوم زنانه ده د عبید بن عمر سره موږ ته پوښتنه کې په اړه د هجرت عائشه رضی الله عنها لا هجرت اليوم نن خو هجرت نشته مؤمنان به تخته کوله په خپل دین باندې الله او رسول الله را دي وجنه چې داخله په فتنه کې واقع نشي الحمدلله رب العالمین نن اسلام غالب کړي لري نن بد الله بندگی کې دي چې په کوم ځکه انسان وغواړي مگر جهاد او نشته د مکه مسله ودا دلیل په دې چې عائشه رضی الله عنها په دې کې ګوره دا خبره وکړه چې دي صحابه او مدینه له هجرت کړي دي مقصد به صرف الله او رسول له هجرت وو چې دا دین څنګه ګډوډ نشي عائشه رضی الله عنها فرمایي وې د خندق په ورځ باندې زو وته ما دې خلکو د حالت معلومول چې څه صورت حال لې د اسمه کمانه یو کشار روانو یو आवाज کېدو عائشہ به فرمایي ډېر مجاهده خزاله زموږ شاسو مور د محمد رسول الله بیبي او زموږ د الله محبوبه وې چې کشار د سره روان شو رومه کاته چې دا څوک دی وې چې ګورم سعد ابن معاذ روانو او راري موسر او حارث ابن اوس او دولونه وسره و ډېر روان کړي و عائشہ رضی الله عنها فرمایي فجلستو ال الارض وزبدي بغل باندې کېناسم وې دې سعد صاحب د شغري اچولې وې چې بالکل دا ټول ځم کې پټ کړو او دا طرفونه لاسونه ستر بکې تیری شری و او د سعد صاحب د لاسونه وزره شي وېری د مزکه اړیو لاشه د شو سم لکه د ونی یو غټ ډډه یده وکي اندامه دا په ټول انسانانو کې ډېر مضبوط انسان او ډېر غټ سړیو
او د ځان سره به باز شیرونه ویل جا چې اوچت شوما وی یو باغچه مو کتل په دې باغچه کې مسلمانان ناس عمر ابن خطاب هم بکیو یو بل سره چې هغه په ځمانه ډار راچولیو وی عمر سے مالی ویل چې ما جاءک بکی لعمري تولر علی اسم موري یا عائشه ولر علی ته خډه سره ورکځي جنگ خو دوړ خلړی که اوس دی خو په موږ باندې ازدحام راغی ته به ګراګیر شو دا به سګي ویسي سخت ملامت کړه وی ارمان مې وکړي چې د اسمه په دې وخت کې سری شو زبګ نه اوسم وی سړی شو به مخ باندې مخ پټ کړي و چې سره کولاوي کې طلحه ابن عبید الله چې رسول الله ورته زمکه بسر باندې شهید ویلې وی عمر سے بلوي یا عمره دا مور دې څومره ملامت کړه دشمن چرته زمون بخارو نشرات لري بخا به دا فرا تیک توا ای دشمنانو نه نن بزمن تیک تنی نن په دې میدان باندې د خلکو سره معلومه مگر کوم تیک تکونو د الله په طرف باندې وکړو ګور دې حدیث کې راغلي او الفرار الا لله تیک تمک تنی شم مگر د الله په طرف باندې وی په دې وخت کې د مشرکان یو سړیو چې د ساعت سے 20 بجې راغ او دارنګ ورته غوښ د به هغه دعا وکړه چې الله باندې قریزو باندې زما راستر یې خو قبل جګړه د قریش سره راځي ورته جوړ میکا دغه نور څه پیدا شي شوی مو جبريل راغی رسول الله علیه ویلي چې الله رب عزت فرمایلی سایو ملګری شهید شو په منډه باندې راغله مسجد نبوي لا خیمه کې ګوري سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا شهید رسول الله ډیر وژړل ابو بکر وژړل عمر وژړل نو په دې ځکه ګوره طلحه ابن عبید الله عمر سره د شي وای چې تیک تمیک نشته مگر کې انسان تیک تکینو چا په طرف باندې وای کوي الله په طرف باندې ګناه پر خودلو الله په طرف باندې روانې دل عبد الله بن عباس اورس پختنه وشوا چې دا خائفین سوق دي هغه ویل قلوبهم بالخوف قرها دي خبر له متوجه شي وې د الله نه یریدون کې انسانان هغه چې دا زونه بالکل د ډیره یره باندې زخمین شوی دي زخمینه واعینهم باکیا او سترګي جاړي او دا خبره کوي چې څنګه به مون خوشاله شو مرګ زمون مخله دی دا قبر زمون مخله دی قیامت کې زمون د الله سره مخامخ کېدل دی په دې جهنم باندې زمون د پل دی او د الله مخله مونږ ودرېګو او مونږ د پکې خنداګانې کو قرطبي دا خبره ذکر کړی او ځوان و خندل حسن بصري ورته بدل تراشه ځوانه صاحب خو پرېدا وی چې کله ورته خپل راغی وی تعالی دا معلومات شوی چې د پولیس سرات باندې تیرې وینا ودا معلومات تر شوی چې عمل نامه طالب کې راځل کې شوی دا وینا وینو خان دی به ولې وی تر مرګ پوری هغه ځوان به ونه خاندل مونږ بګنن چکرو لزو یره ودا اسما ماما سوی راو دا مې تروج اجازه پلاني پارک لاړ شو ملي ګولې سرخ لاړ شو هغه ځای لاړ شو دی چې قسم په الله چې دا ورسمه شوز د پر د هلاکت سبب ګرځيږي عبد الله بن عباس فرمایي چې قیامت مخله دی د الله مخله ودرېدل دی د جهنم باندې ورتېدل دی قبر زمون وړاندې دی مرز مون وړاندې دی هغه به د تاریخ دی او د سخت دی محمد رسول الله فرمایي لکه د ژوندۍ چیرینه چې سړی سرمن راو باسي تاسو یو وخترو باسي د خپل مخله طلب دا معلومات کیږي د ابراهيم عليه السلام او د موسی عليه السلام بارے کې ودا پوښتنه وشو چې کیف وجدت الموت ابراهيم عليه السلام ویل یلا ودا د شي مثال لري لکه یو مرغۍ چې هغه کې سړی داسې غردنه کې په دې اور باندې ژوندۍ اړې راړي دیبل له ته مرسنګ مونږ کې لکه یو لن مالوچ یو ګرم شیخ سړی به کې وردن کې به ته وباش او موږ د خندګانې کو نو دې ایتونه معلومه شو چې فرار الی الله سړی کله وکی د شي وخت کې به دې انسان جنت به نصیب شي ډېری فائدې هم ډېری یو فائدہ علماء دا ذکر کړی چې الله راځي کې په فرار الی الله ګناه پر خدای او الله سره جوړه جنت سره نصیب کیږي د جهنم د اور نور باندې بچ کیږي او سړی د ګناهونو نور باندې لړ کیږي او د زړه صفائی سړي لړاسي د زړه به ژوند کیږي قران باندې په ذکر باندې په جهاد باندې د رسول الله په سنت باندې د علماء سره په ناس باندې د سر سنت او رسول فرض نه مخکې حي قيوم لا اله الا انت سلوخ کړه دا ویلو باندې د قران سره برابر عمل علم د قران او سنت په دې باندې سړي ژوند کیږي یو فکر فرار الی الله ګناه پر خودل او د رب العالمین په طرف باندې ورتللو د خلکو مینه بیر د شری شری وجه دار چې د الله مینه کړه تاسو سره پیدا شو ستاسو په ژوندونو کې د خلکو په ژوندونو کې بس مینه به پیدا وي دغه مجاهدین دا مسلمانان چې د یو ملک او د بل ملک دي نه درې درې دونه دي کتري دي لیکن سره سره بر کې مینه ساتي دا وجه سره وجه دار چې هغه خلکو الله راضي کړي دا غوي مینه الله د خلکو په ژوندونو کې ورغ ورزوله د دنیا او د آخرت کمې به الله ور پورې تړلې ده
سړی په دنیا لړکیږي او د قشم په دنیا کې بنديږي نه نو حاصل دا رسول الله فرمایي چې د اسلام د دین درې سو شپته خو نه دی چې څه عیسی بچا کې موجوده شو دا سړی بل جنت لور داخل کی نن مې خو ویل الفرار الى الله ګناه پر خودل ابلیس پر خودل رب العالمین لزان رسول دا صفت دی الله رب عزت موږ تاسو کې پیدا کړ تر څو پر موږ د جنت والا شو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کی